السلام علیکم. زه هومیوپیتھک ډاکټر یم. کم ډایبیټک پیشنټ کم د شوګر مریضان وي هغې روژه ساتل غواړي او هغوی ته علم نه وي چې آیا زه روژه ساتلی شم یا که زه روژه ساتم زه روژه نیسم نو د هغې زما صحت ته څه مضر اثرات شته او که نه. نو که چېرې تاسو ډایبیټک پیشنټ یې او تاسو روژه ساتل غواړئ نو دا ویډیو خاص طور تاسو لپاره ده. د 2008 نه مخکې چې څومره ماهرین وو د میډیکل هغوی به چې کوم د ډایبیټک پیشنټ وو د شوګر مریضان وو هغوی ته به ویل چې تاسو روژه مه ساتئ روژه مه نیسئ ځکه چې ستاسو په صحت باندې ډېر مضر اثرات کیدلی شي. خو د 2008 نه پس یو محقق یو تحقیق کولو والا ډاکټر پروفیسر عبدالباسط او هغه سره پروفیسر یعقوب هغوی یو ریسرچ وکړو قومي او بین الاقوامي تحقیقاتو نه پس هغوی په دې نتیجه باندې ورسېدل چې ډایبیټک پیشنټ د شوګر مریض بالکل روژه ساتلی شي. خو د هغه ریسرچ مطابق هغوی دا وویلي چې کوم ډایبیټک پیشنټ دي کوم شوګر مریضان دي هغوی د رمضان راتلو نه مخکې څو ورځې مخکې هغوی خپل چې کوم ډاکټر دی هغوی سره په رابطه کې شي او هغوی به ډاکټر چې کوم وي هغه له یو ډایټ پلان ورکوي یو غذا استعمال یو ترتیب به ورله ورکړي او د هغه په نگرانۍ کې چې کله روژه راورسي نو بیا به ورته هغه بیا وایي چې روژه وساتئ یا مه ساتئ ځکه چې شوګر چې ډېر اپ ډاون کېږي او مینټین نشي ساتلی نو هغوی دپاره بیا ډاکټر وایي چې تاسو روژه مه ساتئ. خو که نه شوګر کنټرول وي او د هغې چې کوم ډاکټر هغه ډایټ پلان وي هغې باندې عمل صحیح روان وي نو بیا تاسو روژه ساتلی شئ. خو که فرض تاسو روژه وساتله چې کوم د شوګر مریضان دي هغوی روژه ونیسي او روژه وساتي نو یو څو احتیاط لازمي کول دي. تاسو به دا احتیاط کوئ چې خپل شوګر به چیک کوئ بیا به چیک کوئ. دې باره کې مفتی تقي عثماني صاحب دا ویلي دي چې تاسو بالکل روژه کې خپل شوګر چیک کولی شئ او په شوګر چیک کولو باندې روژه نه ماتېږي. نو کله هم چې تاسو روژه شئ تاسو د شوګر مریضان یې نو تاسو خپل شوګر بیا چیک کوئ. خو که فرض داسې علامات موجود وي داسې علامات تاسو باندې راشي لکه یره ګبراهټ در باندې راشي د زړه دړکن مو ډېر زیات تیز شي یا ډېر په مزه شي لوږه مو د نارمل حالت نه ډېر زیاته سیوا شي په بدن مو خولي ډېر زیاتې راشي یخې خولي در باندې راځي چکر در باندې راځي په سر باندې درد راځي نو بیا تاسو کوشش وکړئ چې د چیک کولو د شوګر چیک کولو نه مخکې تاسو روژه ماته کړئ ځکه چې دا ډېر زیات سنګین حالات دي دې کې تاسو بېهوشه کېدلی شئ. که فرض تاسو ډرایوینګ کولی شئ نو د حادثې خطر ده د بېهوشه کېدو خطر ده نو ستاسو شوګر ډېر کم لیول ته راځي. چې کله دا علامات موجود دي تاسو کوشش کوئ چې زر تر زره خپل روژه ماتوئ. که نه دا علامات موجود نه وي تاسو ډېر ښه فیل کوئ نو بالکل تاسو روژه ساتلی شئ. کوشش کوئ شوګر بیا چیک کوئ. که د 70 ملي ګرام د شوګر کمیږي نو تاسو بیا بالکل روژه مه نیسئ روژه ماتوئ په هغه ټایم سره ځکه چې ستاسو ژوند ډېر زیات قیمتي دی. امید دی ستاسو په ویډیو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.